د دشمن نمی خرام کسترګ سوځي د دشمن نمی حرام کسترګ سوځي زه د دوست د فریبونو نه یریږم د دې لوړو لوړو غرونو نه یریږم زه په خپله باسین یم مرګرو زه په خپله باسین یم مرګرو زه بسو د طوفانونو نه یریږم د دې لوړو لوړو غرونو نه یریږم د رواج د بندیزونو نه یریږم د دې لوړو لوړو غرونو نه یریږم لکه د خدای مسلمانه وایم په ایماندارۍ مغازیه لاړې د شاعرۍ نه اخره کې سینګرۍ ته لاړې او انشاءالله یو ورځ به داسې راشي چې ښه پوخ سینګر بیم مړه ډېر مینه مې له سینګرۍ سره خو بس پته نه لګي نو چې زما نه به داسې جوړېږي زما چې خپل کار دی وکړم راډلو څوک شته راشته چې راته پته تر اوچته کړي ډېر ستړی کړم هغه دی ماما راغلی ولې بچي ماما راټپکه راته اوچته کړ ډېر ستړی کړی راشه خو تودېږي وایم د خدای مسلمان د اوچتونه خو څو پیسې به راکړې څه خو جب کې روپۍ هم نشته دغه چل دی که نه 2000 کې شروع شوی دی که نه نو غټو سره پیسې نشته نو ماشومانو سره به د کوم ځای نه پیسې راشي ما چېرته لیدلی راشه خو تودېږي د خدای مسلمان نو دا دلته دې ونه لیدم ډرامو کې مړه به ډرامو کې سیمه که ونیسه مړه ډرامې د اتیسرو زور هسې پیغور چي چې همت ورسره مل نشي روک هغه مشال شه چې تیاره شي او دی بل نشي خو له ټاپ شاعر یم خو شاعر کېږم نه که نه مړه چې تر ثواب کار مو نه کړی نن خو دې ماشوم ته راټپکه وروچته کړه که نه میرے نیکه بابا یو خبر راته وکړه وایه غرمنیه زویه وایه که نه میرے نیکه بابا دا دنیا څومره غټه ده په دې ټوله دنیا کې زما یو ملګری نشته یاره غرمنیه زویه ښه نیکه بابا د یارانې او دوستانې خبر دې وکړه ښه نیکه بابا ستا د پلار یو دوست و یو نه شلو نیکه بابا قارېږه مه که نه حق د پلار شان خویونه کې نیکه بابا قارېږه مه یو خو دومره بوډۍ او یو سمې خبرې کې سم شه ګوره نو سیه سم شه بس ښه نیکه بابا هغه برکلي کې کور دی ښه نیکه بابا او قراقور باندې مشهور دی ښه په ټوله 400 کې په قراقور مشهور دی میرے نیکه بابا زه خو اوس ما ته میلاو شي ما ته خو پته نه لګي چې دا قراقور دی زه به د څه نه پېژنم داسې ښایسته ښایسته مزل کوي په لاره چې را روان وي واسکټ به یې اچولي او قراقور به یې اچولي په سر باندې به قراقور وي ښه نیکه بابا بس نیکه بابا زه ښکار له ورځم خو دا جامې بدلوم صحیح ده یو خبر د مور یوه خو په 400 کې په یارانه دوستانه کې ډېر مخکې دی ډېر نره لږ دی ښه ستا د پلار اوسه ډېره ښکلې دوستانه وه صحیح ده نیکه بابا زه اوس ورځم صحیح ده ځکه چاته میلاو شو ورته که نه نو زما سلام ورته وایه ښه بس صحیح ده نیکه بابا زه لاړ شه د ځان خیال ساته بېغمه شي نیکه بابا ځه ځه خارو په بلې راله ګاونډې او مانه ګاونډې ډولې دی میره غرمنیه دا 2004 چې شروع شوی دی که نه نو په دې ونو کې یوه مرغۍ هم نه کښېني خو څه ولم به مو بچې خیر مو نشته دا یویم کښېنه پاتې دا سر درله خورم کښېنه که نه مرغۍ نه وزر را پرېوته او لاړه وتښتېده خو هغه چا رښتیا ویلي دي چې پوره یې نه یې راغلی که نه خو سر یې د ګټې د لاندې کې بیا هم نه مري هله خدای ګو ما ته چې نیکه بابا سر خبره کوره دا قراقور ستا د پلار ډېر سخت ملګری اورېږه چې تپوس ته وکړم دا دی او که نه خو دا نه د بوسو څخه یې به رانه په والو څاڅکي دا زه ورځم Oh no! قراقور لکه ته خدای مسلمانان داسې دي دا څوک یې ته قراقور ماما خو نه قراقور ماما نو بس ولې نیم د خدای مسلمانه دا نوم خو ما پسې داسې نښتې دی لکه د شاتو د مچې رښتیا دی وایي ته څوک یې ما ته نیکه بابا خبره کوله ستا پلار څه دی قراقور ماما ډېر سخت ملګری نو ستا پلار څوک دی زما پلار مړه تا سره په ډرامو کې کار هم کوم ځه راشه خو تودېږي د خدای مسلمانه نو ما سره خو په ډرامو کې لکونو خلکو کار کړی دی زما په شانو که نه یو لکه دا دې څه ووایي
رښتیا مې وي ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وي خو سل رګې د مور شي که نه یو به د پلار وي نو هغه ته تلي چې پلار ته څوک لاړ نه شي هغه خو بیا ډېر سړی نه دا وګوره ښه بس د الله کار دی نو زه څه خدمت وکړم خدمت مه کوئ زه ستاسو شاګرد سازېدل غواړم راشه خو ته ودېږي ویم د خدای مسلمانه ما سره شاګردي کول نه دي دا ډېر ګران کار دی دا د هر چا د وس کار نه دی بس زه کوم یا کوم تاسو ډېر ښه سړی یې راشه خو ته ودېږي ویم د خدای مسلمانه مینه به کوو خو تښتېدل به پکې نه ووه ویم مینه به کوو خو تښتېدل به پکې نه خو ګوره یو خبره ته کوم دومره درته وایم چې د لمنې نه نیول به پکې نه په ایمان کو دې نیوم مړه بې وقوفه دا ما څه وویله ته څه وې مړه ډېره ښه شاعري مو وکړه ها شاعر راته مه وایه که نه مړه مازغه موږ له مه خرابوه که نه یار خو چې په کومه وړو نو لانجې نو چې شعر وایې نو شاعر به درته نه ویم نو څه به درته ویم شاعر زه نه یم که نه نو ته دا خبره پرېږدوه ما ته نیکه بابا وی که نه په دې 400 کې یو نر ځوان پښتون چې دی هغه دی قراقر هغه چې یو پېره چاله د ورورولۍ لاس ورکړي که نه نو ټول عمري بیا ورورولي ورسره نباوۍ د کوسرې همدغه شی مړه د خدای مسلمانه دونه تیل ماله مه لګوه خو ډېرو خلکو له د ورورولۍ لاسونه ورکړل په نیمه لار کې یې پرېښودو مړه په ایمان کو دې پرېږدم زه خو تا نه پرېږدم ته به ما پرېږدې بیا نه زه دې نه پرېږدم بلکل ټول عمري به درسره یم خو زه یو پېره مې صرف ځان سره شاګرد کې ویم عادت مې نه دی چې یو هیر کم او بل یار ونیسم عادت مې نه دی چې یو هیر کم او بل یار ونیسم داسې به څوکي چې د زړه نه به مې ته وباسي د خدای مسلمانه د نن نه پس نه ته زما رور یې بس رور یې زما مې رور یې خو دا یو خبره راته کومه هر یوه خبره دې منم ووایه چې د غونډو نه عظیمه ګناه کومه یوه ده دا ته پته شته ما ته پته نشته که نه ته راته ووایه شرک کول چې دي دا د غونډو نه عظیمه ګناه ده ګوره په دنیا کې ښه او دویم نمبر ګناه زما په نسبت کومه ګناه ده ما ته پته نشته ته راته وایه د دې پته مته نه لګي د خدای مسلمانه کوم انسان چې د انسان زړه خفه کړي که نه نو دا ما ته دویم نمبر ګناه په شرک پسې ښکاري په ایمان کو زه ستا زړه خفه کړم نه یوازې زما نه د چا نه به مزار نه علي د چا نه نظر نه علم او دا بله خبره ته کوم چې یو شي ونیسي که نه نو به پرېږدي نه په ایمان کو پرېږدم لکه خبرې ته خو مې غوږ کېده که نه یا خدایه پاکه پوره خبره مې ونه رېده او لاړو داسې بې وقوف انسان دی په ایمان قراقر ماما ډېر ښه سړی دی یا بچي ما ته وې دا خر لږ راواړوه همدا خو لا خر دی د خر نیکم رانه په منډه کې نه شي راړو مې درله خره په ایمان سا دې راله بېسا کړه خو په ایمان کې دې پرېږدم اوس به دې ګرم په ایمان خره خو دې پرېږدم ما ته قراقر وسازي چې یو شي یو پېره ونی بیا به پرېږدي نه میاره قراقره خدای دې تباه او برباد کړه د دوو غاښونه دې خلاص کړم اوس زه به تا سره ګورم ته باندې د خولې چا ماته کړې دا را باندې غر ماته کړه خو دا خبره پرېږده د قراقر استاد کور کم یو دی داسې به لاړ شي او ښي طرف ته به راتاو شي مخامخ تور ګېټ داغوي دي صحیح ده صحیح ده زه لاړم غرمنیه دا ولې قراقره خدای دې تباه کړه ولې تا ماته وي چې یو شي یو پېره ونی بیا به پرېږدې نه نو څه نو یو سړي راله اواز راکوي دا خر رانه تښتېدلې دا راله نو راواړه دا څه خبره وه راړولو به دې وله نو خو منډې مې ورپسې والي په سړکونو او په پټو کې په غره کې دا چې لکې لاسونو لراله نو څه نو ډېرې لتې شتې والي خو پرېښوده مې نو نو تا ماته ویلو که نه چې یو شي یو پېره ونی پرېږدې به نو ما وی چې اوس یې پرېږدم نو ستا خبر کې اختلافات راځي نو څه په هغه کې دا چې ورشو مې رانه روان کړ خدای تا تباه ورباد کړو د دې مسلې څخه چې تا ما ته دا مسله کوله راشه خو ته ودرېږي
بیوقوف انسان تا ته خو ما دا ویلي نو که نه بیوقوفه ته خبرې ته مکمل غوږ ږده که نه ما تا ته ویلو چې یو ښه عمل کې نو همیشه کوه ما تا ته ویلو چې ته لمونځ کې همیشه کوه چې ته قرآن شریف تلاوت کې همیشه کوه چې ته زکات ورکې همیشه کوه بیوقوف انسانه تا ته خو ما دا ویلي نو چې ته لاړ شه او د خر لکۍ ونیسه رخصه ماله ما وایي چې څه وی ځه امیر قره خبره مو کې بیا په خبره ده ځه لکه ګوره دماغ مې مه خرابوه که نه ځه که نه زه ګورو به رخصه ماله ځه تورو یې تېرو لاس ته ازادو تاسو بیوقوف دی خبرې ته غوږ ږده نو بیا خبره کوه السلام علیکم داجی ګوله مغاز جان دې مغاز جان ګوره بیخي دې پته نه لګي راشه خو تودېږي د خدای مسلمانه وایم چې کوم وخت کې زوی جمع دي که نه نو زما به یې ښه تپوس کوو خو چې کله زوی تللی دی که نه خدای شته خو په دروغه مې هم تپوس کوې بچې اوس هم تپوس کوم خو بس کارونه مې ماله لږ ډېر شوي دي داجی ګوله وایم زمین د مشرانو هغه متل دی وي د یو زړه نه بل زړه ته لاري د خدای مسلمانه زما تا سره دونه مینه ده خو پته نه لګي چې ستا په زړه کې خنډې خو څه دي منم بالکل منم کوم غواتلی وي ولې ته نه خبره نه د جان د زوی واده وکړه نه هغې له تللی وم لکه د خدای مسلمانه دا دې څه ووې ولې تا ته دې ویلي خدای شته خو په دروغ یې مې ویلي مړه خو په ټول کلي کې کوڅه په کوڅه ګرځېدلې ده هېڅ خبره نه ده د خدای مسلمانه خدای شته خو تې خفه شم نن به تېر شوي یو زه به بېغیر څه ته ورشم داسې خبره نه ده سبا به ګیلې کوي مړه ورځې واده له خدای شته چې ورځم غرمنۍ بېستوره دی که نه زما نه بېسوره نو هغه سره خو د خدای مسلمانه ما روغه کړې ده که نه مړه به سرنګ ورته وکړه ګیا له تللی دی به ځان سې بوځه ځه بس ټیک ته زه وترین کوم ځان سره یې بوزم ښه ځه ټیک شو ځه 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 په دې به ورسره انشاءالله روغه مو کوم زما ورسره روغه ده مړه ټیک شو ټیک السلام علیکم وای وای کوم ځای کې د خدای مسلمانه پته دې مې نه لګي نو زه به ستا پسې اوس کوم ځای کې ګرځم ورګه مړه یو 3 روپۍ مې پرې راغوښتې وې هغې وترین کوم اوچت دی که نه د خدای مسلمانه نو رنګ پکې درځي اوچتی نه وعلیکم السلام یاره که غرمنیه کوم ځای کې د خدای مسلمانه خیر دی ویم واده دی بوزم حالا تا ته پته نه لګي د خدای مسلمانه د جان د زوی واده دی که نه راشه خو ته ودېږي ویم ظالمه غټې روجي دي که نه او مړی دا دا غوښې دي پکې او که نه ښځه ته داسې کار وکړه که نه چې ته جامې بدلې که او جامې بدلې که او بس زه داسې کار کوم که نه چې زه هم کور ته ځم دا جامې بدلوم که نه نو زموږ د شوتلو پټي ته راځه صحیح ده بس ټیک ته ځه سلام علیکم خدای مسلمان هغه 3 روپۍ دې مړه ووالي واه 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 ویم دا مزې په 400 کې دي په 400 کې په دویم ورځ وادي دی د خدای مسلمان ته ما خو په موبایل وي چې د خدای مسلمانه زمونږ هغه پټي ته راځه دا هغه ځای نه به واده له روانېږو نو مله 5 ګنټې کور کې تېره کړو نو چې روچې ختمې شي بیا به زه څه کوم دکې مې دا شی نه لګي که نه سلام علیکم قراقل صاحب مړه وعلیکم السلام د خدای مسلمانه پر شا غرمنې مړه قراقل صاحب قارېږم چې نوم مې غرمنی دی نو په غرمه کې به را پیدا کېږم که نه رخصه مړه سترګې هسې پټې مړه یاره قراقل صاحب خندا خو راپسې مه کوه که نه زه رخصه راځه قراقل صاحب صبر د وعدې درته وینا کړې که نه بېسته خطی راشه خو ته ودېږي ویم د خدای مسلمانه خدای شته خو دې واده له مې بوتلې وي ښه قراقل خو صاحب بوزم دې ځکه که نه چې په هغه زړو سترګو ورته ګورم ولې ستا پلار سره زما ډېره خرورولي تېره شوې ده د چیزونه ده قراقل رخصه مړه راځه غرمنیه دا لوټ زما دی قراقل لوټ زما دی زه درته وایم زما دی که نه جاخي به نه کې قراقل لوټ زما دی د خدای مسلمانه مالي دي دا زما دی دا قراقل چې ستا دي نشانیانې راته وایي نشانیانې شین لوټ دی او پیمان د 100 روپو دی او د پاسه پې بابا دی او او شنه ټوپۍ په سر کړې ده او راکه د خدای مسلمانه زما دی که نه